السلام علیکم د سولې پیغام رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تاسې ټول درنو اوریدونکي به روغ او جوړ یاست او ورځ به مو په پوره خوشحالۍ او سوکالۍ سره تر دې دمه را رسولې وي. دوستانو دا دی د سولې پیغام رادیو څخه د خوست مازدیګري خپرونه تاسو ته پیل شوه. نن خپرونه به د نورو ورځو څخه یو څه متفاوته په دې وي چې ډیر زموږ یو خوږ ملګری یو خوږ میلمه او زموږ او ستاسې یو ګران هیوادوال په خپرونه کې را سره دی. مخکې له دې چې یادونه یې وکړو باید ووایم چې زه سجاد شاه یم، خپرونه کې عصمت پاچا را سره دی، عابد صاحب هم را سره دی. عابد صاحب خیر راغلی، میلمه به بیا وروسته معرفي کوو. د خیر ډېره مننه. زه هم په خپلوار سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې زموږ دا پروګرام اورېدونکي او لیدونکي په ګډه وګوري او واوري، خوند ترې واخلي. کور ودان پاچا صاحب په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ سجاد او عابد صاحب او میلمن هم به نه یادوم ځکه ماته تر اوسه اجازه نشته، خو زموږ خپرونه د نورو ورځو نن ډېره جالبه ده. خبره دا ده چې که اورېدونکو ته یاد نه کړو خو لیدونکي خو یې ویني چې دا میلمه مبارک څوک دی که نه. دوستانو زموږ ډېر خوږ میلمه په نن خپرونه کې لونګین صاحب دی. لونګین چې تاسې هم له نوم سره بلد یاستی او هم یې له څیرې سره بلد یاستی. څوک چې سوشل میډیا کاروي یا خاص ډول ټیک ټاک نو لونګین نوم سره څیرې سره خبرو اترو سره بلد دي. لنډه دا چې غټ موبایل ورسره وي نو لونګین زوی به ضرور پېژني. ټچ موبایل چې کاروي نو حیات یې اصلي نوم دی او لونګین یې تخلص یا دوام نوم دی. ډېر هرکلی درته وایو، ډېر په خیر راغلی سولې پیغام رادیو ته ګران لونګین صاحب. اول خو تاسو ته د تاسو ټولو لیدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او بیا ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته وخت راکړو، دلته مو راوغوښتم. خوست خو ماشاءالله ټول ښایسته ده، خو بیا د تاسو غوندې په ځوانانو باندې ډېر ښایسته شوه ده، ډېر ښایسته ده. مننه کوم، ژوندي اوسئ، کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. نو اکثرو لیدونکو ته اورېدونکو ته به ډېره جالبه وي ځکه تاسې ډېره موده وروسته راځئ او نورې پوښتنې به هم کوو. خوست ته مو اول وار دی که نه پخوا هم راغلی وای؟ خوست ته خو مې اول وار ده، زه دې نه مخکې نه وم راغلی. زه اصلا ما ډېر وخت مې په دبۍ کې تېر شوی ده، که راغلی م یم 10 یا 15 یا 16 هغه ډېر وخت مې میاشت تېر شوی ده په افغانستان کې. خو هغه یا پکتیا کې تېرېږي یا پکتیکا کې یا په کابل کې. ما خوست اول ځل راغلی یم. ډېر په خیر راغلی. نو داسې په عجله کې هم لکه چې یې بېرته لکه چې په تګ یې بیا به انشاءالله راځم. خوست په یو ځل نه کتلی کېږي، نه لیدلی کېږي. خوست بیخي ډېر ښکلی او ډېر سرسبز ولایت دی او د دې ترڅنګ جلا جلا منظرې لري. نو زما خو زړه دی چې دا ځلې باید له خاص ټیم سره راشئ او وګرځئ، د خوست بېلابېلې ساحې ووینئ او دغه ویډیوګانې چې کومې کوي دا هم نورو هېوادوالو ته ورسوي. بلکل. موږ په همدې نیت راغلي، زه ډېرو ولایتو ته لاړم، په ډېرو ولایتو کې مې ویډیوګانې وکړې. ما همدا فکر کوم چې په یو ورځ کې به د خوست کار هم خلاص کړم، بیا به بیرته کابل ته لاړ شم. خو زه وپوهېدم چې په یو ورځ نه کېږي، نو زه به انشاءالله په همدې هفته کې بیرته 2 یا 3 ورځې ځانګړې کوم، بیرته راځم خوست ته. ډېر ښه ډېر ښه. دا د اورېدونکي خبر شول چې تاسې بیا راځئ. نو پاچا صاحب د لونګین یوه ښه ځانګړنه چې زما ډېره خوښېږي، اوس به یې مخامخ هم یاده کړو. دی په سفر کې هغه زموږ او ستاسې افغاني فرهنګ ته، بیا په خاص ډول پښتو ژبې ته، زموږ خوږې لهجې ته، هغه لباس ته، چالو چلند ته، کلتور رسم و رواج ته ډېر په صمیمانه توګه، ډېر په سپېڅلې توګه کار کوي. دی د یو څو نور ملګري هم ورسره دي. دا چې چا تعقیب کړي دي یعنې نورې نړۍ ته زموږ ډېر ښه تصویر وړاندې کوي او دا یوه ښه ځانګړنه ده. زما په دې باندې ډېر زیات خوښېږي او همیشه لپاره یې تعقیبوم. مننه. زه وایم چې موږ په هغې وخت کې کامیابه یا په هغې وخت کې موږ کامیابه کېږو چې کله د خپل کلتر قدر وپېژنو. موږ باید د خپل کلتر داسې د ځان سره مخکې یوسو چې نورو دنیا هم قدر وکړي. موږ د کلتر د ورکېدا یا د موږ د کلتر د ختمېدا دپاره په غټه سویه کارونه کېږي. داسې ډېر خلک، ډېر ځوانان شته چې په خارج کې د خپل لباس نه اچوي، شرمېږي چې ما ته خلک په بل نظر، په بله سترګه ګوري. خو موږ بیا هر وخت په همدې داسې نه چې موږ یوازې هغه هم اچوو، ویسټرن ډرسونه هم اچوو، خو په ډېرو ځایونو کې مو په دې خپل لباسو کې داسې مناسبتي وختونه چې وي، یا لوبې وي، یا اخترونه وي، یا د نوي کال شپې ورځې وي، یا نورې د خوښۍ ورځې وي، هغې وخت هم بیا تاسې خپل افغاني پښتو برخه کې چې کوم لباس دی هغه ډېر ښه اغوندئ او ډېر ښه معلومیږي. نو پاچا صاحب هم به دې خپرونه کې ټوکې ټکالې وي، هم به شعرونه واورو، هم به
لونګین صاحب سره بانډار کوو نو تا ته دا شی په ذهن کې څه درګرځي؟ زه خو داسې وایم که نه اوس ما فکر کوم ما ویل زه ورته غلی شم او دا د لونګین صاحب خبرې واورم ډېر خوږ غږېږي که نه ډېرې خوږې خبرې دي او دته بیا هم هرکلی وایي خوست ته چې په خیر راغلی دی بیا هم په خیر راشې ډېر خوند یې وکړو بیا د زموږ د خوست مازدیګري خپرونه ډېره جالبه شوه خو زه وایم زه به د ده خبرو ته غوږ ونیسم خبرې شکرې دي خبرې شکرې دي عابد صاحب ډېر خوښ یم او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې لونګین صاحب په خیر خوست ته راغلی دی او بل زمونږ په استودیو کې را سره دی خبرې او قصې به همداسې جریان ولري خو د ده خوږې قصې به اورو د دې دپاره چې اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې لونګین صاحب په افغانستان کې د کوم ولایت سره تړاو لري کوم ولایت کې پیدا شوی دی د ده به یې واورو او د ده به یې واورو زه وایم چې دا به نه وایم بیا به هغه ټول دي موږ اکثره مینوال مو اکثره ملګري مو خوستیان دي ټول به رانه لاړ شي زه د پکتیکا ولایت یم د سروبي ولسوالۍ یم دا موږ د کلي نام نوې کلا ده په هغې ځای کې زیږېدلی یم همغلته مې تر نیمه یې مې همغلته درسونه ویلي دي خو دا د موږ لهجه د موږ لباس د موږ د تګ راتګ ټول د لوی پکتیا او د خوست د خلکو ده ډېر خلک په موږ دا فکر کوي که موږ د خوست یو خو نه موږ حقیقت کې دي پکتیکا یې خو دا یعنې په دې باندې زه افتخار کوم چې یو څوک ماته داسې وایي چې ته د خوست یا موږ د خوست په نام باندې یادوي ولې د خوست وطنپاله خلک دي وطن مین خلک دي ټول افغانستان د لونګین صاحب سفر د څومره وکړه لونګین صاحب او د سفر مزې دې بیا کله په پښو کړې چې پکتیکا کې پیدا شوی زده کړې دې هم وکړې؟ سفر ما زه لکه ډېر ښه وم ډېر ښه درس مې ویلو زه هم چې پکتیکا کې به داسې ډېر کم ماشومان وي چې دوی په خپله غواړي درس ته لاړ شي ما به په کور کې جګړه کوله چې زه ناوخته کېږم زه درس ته ځم داسې نه چې هغه بسکټو لپاره نه په حقیقت کې خو هغه بیا یو وخت د 2009-2008 شاوخوا کې په هغې منطقو کې حالات ډېر سخته خراب وو معلمان ځورېدل مکتبونه بند شوي وو بعضې علاقو کې داسې شوي وو چې د ماشومانو په مخو باندې تیزاب لوېدل نو هغه د کورنۍ سره ویر او تشویش پیدا شو زه په 2009 کې شاید 14 کلن وم یا 15 کلنۍ کې زه دوبۍ ته لاړم نو بیا چې هغلته لاړم هغه پاتې درسونه مې هغې ځای کې وویل دا خو ډېر وخت هم کېږي لونګین صاحب نو چې هغه ځای نه کله راتلې که نه دلته کوز شوې په کابل کې نو څه احساس دې کوه؟ زه نه پوهېږم لکه زه نشم کولی چې هغه زه په لفظو کې تشریح کړم چې هغه څنګه احساس و خو هغه یو بیل احساس ده چې کله ته دومره وخت پس ته هغه وطن پرېښی چې په کوم کې تا خاپوړي کړي او وی ګوري هغه ډېر جالبه احساس وي یعنی زه کار څومره هم کوشش وکړم زه به شاید ونه توانېږم چې بیان یې کړم چې څنګه وي پاچا صاحب زما خیال دی چې د لونګین صاحب څخه به مونږ شعرونه هم اورو که نه نو لنډۍ به دا ده چې ټیک ټاک چې څوک ډېر کاروي عابد صاحب هغې ته بیا شعرونه ټپې ترنمونه هر څه یاد وي ټوکې ټکالې بیا خو دوی موږ نه ځکه تکړه دی چې لایف کې ډېر وخت راځي په ټیک ټاک کې او دلته زموږ لایف بیا بند دی که نه دې ته خو دې پام دې په ځای یو طریقه بیا تاسو دته مې ښودلې ده اوس مې که دلته په پروګرام کې مې وښودله بیا به دې هر چا زده وي بیا به تاسو بیا به اشاره کې بیا به مو انټرنېټ سلو وي کار به نه پسې کوي خو د دې حل شته لونګین صاحب رخصتي دې څومره ده؟ تر د دې میاشتې تر اوله تاریخه پورې همدغلته یم خو حالاتو ته په کتو باندې غواړم چې نور همدغلته راشم والله چې دا خو چې نور همدغلته راشم دلته ما ته بل هم جالبه ښکاره شوه ته خو چې هغه ځای نه راغلی یې که نه نو کور کې څه نه درته وایي چې ټوله ورځ کله یو ځای موږ د ویډیوګانې کله ګورو که نه کله یو ځای کله بل ځای په ځای نه کښېنې خوځندېده یې ما ولیده کابل کې پکتیکا کې کابل سروبي داسې خوست ته راتګ یعنې په ځای نه دی ناز ډېر جنجالونه تېروم ډېرې ستونزې مخکې وي خو زه وایم چې ودرېږه موږ په دې دومره وخت کې ونه ګرځېدلو همدا یې وخت چې موږ وګرځېږو وګورو خو دا ځکه ګرځېدلی نه هم شاید ما خوست نه ولیدله یا د خوست په اړه چې د ما کوم نظر و همغسې نه ده خوست ډېر ښایسته ده د خوست خلکو ډېر کار کړی ده خوست ته زه وایم چې داسې به نور هم ډېر ولایتونه چې هغه موږ نه دي کتلی د موږ په نظر باندې به دومره نه وي خو په حقیقت کې به هغه ډېر څه وي
لونګین صاحب چې خوست ته راغلی، خوست کې د چکر د لږ ولګاو که نه، دې چکر کې چې تا ته جالب و؟ تر ټولو جالب ما ته په خوست کې دا نیالګي چې خلکو کینولې دي دا راته ډېر جالب دي. ولې د موږ په منطقو کې بیا د پکتیکا طرف دا غرونه ډېر غټ غټ غرونه ډېر جګ جګ دي او د هر شي ونې پکې شته، نشتر او د جلغوزیو. خو هغلته بدبختانه دا خلک د لرګۍ د سون په خطر باندې دا ونې کټ کوي، ماتوي. اما دغلته خلک پوهیږي چې د ونې قدر څه ده. د کلایمیټ چینج په ټوله دنیا کې خلک لګیا دي د کلایمیټ چینج لپاره ونې لګوي، نیالګي لګوي. هغه په افغانستان کې یوازې ما په خوست کې ولیده. دا واقعیت چې د ما لپاره ډېر تاسې شاید هغه ته تللی وی تپې ته که نه، دا د متون تپې د شنو ساحو سلسله به مو لیدلې وي غونډی. دې کې چې دا څه نیالګي دي دا ټول د ولسي اشر په نتیجه کې خلکو کېنولي دي. په خپله هر کال د زرغون خوست میله شته چې هغه جوړیږي، بیا خلک راوځي دا نیالګي په خپله کېنوي. دا مې یوازې د لیدونکو او اورېدونکو د معلوماتو د زیاتولو په خاطر دا خبره وکړه. دا هغې ځای کې ما ته یو بل قسم دا خبره وکړه. ما یو ویډیو مې هغلته کړې ده چې اوس پورې پوسټ کړې نه ده. مې کاش هغه خلک چې د ښاروالي واک په لاس کې لري د نورو ولایتونو خوست ته یو چکر ولګوي چې وایي ګوري چې د دغه ځای دا خلک او د دغه ځای دا ځوانان څنګه دا د وطن په مینه پوهېږي، څنګه د وطن دپاره یې کار کړی ده چې په د نورو ولایتو کې هم داسې لازمي شي او هر چا ته هم داسې وویل شي چې تاسو باید هم د خوست نه یې زده کوئ، د خوست د ځوانانو نه یې زده کوئ. ویاړو د خوست په ځوانانو باندې. قربان شم، جان شم په تاسې باندې ویاړو. پاچا صاحب دا چې خبرې مو ډېرې نه شي، تا نه یو غزل څه شی اورو، ټپې یې درنه اورو چې وای د مازدیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیره شي دا ستا لیونۍ مینه. یوه پوښتنه را سره پیدا شوه سجاد چې د لونګین صاحب سره خو دلته ډېر خلک اشنا دي که نه، خو هغوی داسې وایي چې لونګین صاحب صرف دوبۍ کې ټیک ټاک ته اړولی دي. دا خبره به رښتیا وایي نور هېڅ شی هم نه کوي. موږ ټیک ټاک باندې به بیا پیسې هم ګټي، دا خبره هم پسې کوي. موږ په دوبۍ کې خپل دوکانونه لرم ماشاءالله الحمدلله. خو هغه په دوکانونو باندې ما دومره ستړي نه ده کړې. موږ پلار ته د خدا پاک ژوند ورکړي، هغه پلار ګټلی یم خو بیا هغه پلار سمبالونکی یم. مطلب هغه یوازې هغه ګټلی نه یم چې خالي مې هغه ګټلي سمبالوم. دلته ما هغه خبره کوله، هغه یو متل چې کړی دی چې پلار ګټلي زوی ته اسانه، ځکه لونګین صاحب دا چکرې وایي. خو هغه سوال ده په خپله حل کړه که نه ویلي زه یې سمبالوم او زه یې سمبالوم. مدیریتي چارې تا ته درغاړې دي که نه؟ ښه ډېر ښه. او لږ د دې ټپو برخه نیسو پاچا صاحب، ځکه چې اورېدونکي رانه ستړي نه شي، داسې نه چې وایي خبرې مو زیاتې وکړي. که څه هم خبرې ډېرې خوږې دي نو یوه نیمه ټپه به وایو، که مازدیګر پسې یادېږي، که ماښام پسې یادېږي، که خوست پسې یادېږي. یوه نیمه ټپه نن مو راګي دی مازدیګری دی خیرې مه کړه، ته به د ناس خیرې کوې رښتیا به شي نه. او د مازدیګر ګودر ته مسا وړکې پړنګون د جلکۍ متودې کې او مازدیګر لمونځ د قبول مشه چې تور پیکی په خاورو ږدې خیرن دي که نه. مازدیګری دی او ښه دا خو تاسې وویله که نه، ما نه خو نږدې تکراري پکې ویلې شوې وه. یوه بله ټپه ده چې خدایه هېڅوک بې یاره مه کړې، مازدیګری دی دیواله ته ناسته یم. خوستواله لهجه یوه ټپه وه چې ولې مې ته کتل علیا دلې مې ستن په ګوتو ووتم. دا خوستواله لهجه ده، وایي چې دولې کسې چیشه کسې که موخو کسې زه په نوې لوړه یم. واه ډېر ښه. وایي چې د غجره په ګل یې مړ کړې چې غجره په وطن ګل شي وژوړمه. د غجره یو رقم غرنی بوټی دی، بوټی د غرو کې به یې لیدلی دی. خوستواله لهجه شوه، وایي چې ټولې کې جګه چې څوک برېښي هغه به زه وم زه په وړو جګه یم. او ته مې د پوزې په ځوان خرڅ کړه، زه بابی دادا ته نه وایم حالونه، او که زولنې راته راوړې لالی مې خپل دی ما به سسته وتړي. اوس ده چې داسې دوه غبرګې ولې موږ عابد صاحب ته مې نمبر ورکړي، ما نمبر دې واخلئ، ما نه هېرې شوي. هېرې شولې؟ وایي
اشنا کسل ودونه وکړي ټې مینس کې ستنه زه ولاړه یم وړکې د زړه تکیا دې وشه ایمو تکیا په بل سړي وشوه میانه او د دندې ولې قیمتي شو یاره په پښو د زولنې د کمې خونه او مازدیګر مه ګوره مازدیګر تل وي زه به کله کله ومه او کلی کې جګې ونې پرې کړی وړکي داسې رقم ټپوه ما نه هېره شوه ډېره زبردسته ټپوه کلی کې جګې ونې پرې کړی وړکي په تورو غرو پناه شول نه راځي نه لونګین صاحب غزل نه دی درته یاد ما به بعضې وخت په ټیک ټاک کې به مو غزلې ویلې خو مخکې به مې راته یو کتابچه پرته وه نو اوس هغه هم نشته بدبختانه او داسې خپل څه نه لرم عابد صاحب نه به ترنم واورو ما یې لږ مخکې صفت هم وکړه که نه خو دی ډېر زبردست ترنم کوي عابد صاحب نه به واورو یو تکراري شی به ووایم اوس خو داسې ذهن کې ولاکه راځي مهرباني سپي دې غږ را باندې وکړو نن چې تا راته ویلې چې ښه زه نن مریض یم ومه الله تعالی دې شفا درکړي عابد صاحب موږ څه خبرو سترګو کې چې رنگ رنگ ادا جوړ کی دابا د ګلونو ګډا جوړ کی دابا د ګلونو ګډا جوړ کی سترګو کې چې رنگ رنگ ادا جوړ کی نن پدې ملت کې دی بلاخ کلی نن پدې ملت کې دی بلاخ کلی نن پدې ملت کې دی بلاخ کلی نورا درته څومره ښکلا جوړ کی نورا درته څومره ښکلا جوړ کی دابا د ګلونو ګډا جوړ کی دابا د ګلونو ګډا جوړ کی سترګو کې چې رنگ رنگ ادا جوړ کی سترګو کې چې رنگ رنگ ادا جوړ کی زبردست زه خو وایم چې لونګین باندې به هم یو ترنم ما په یقیني مې چې ستونه مې خراب نه و لږ ډېر کوشش به مې کړی و ساړه وهلی دی که نه د ستونی چې خراب شي پاچا صاحب ساړه وهلی دی د ستونی چې خراب شي رښتیا ترنم نه کېږي که نه هغه ستونی استونه مو په دې ډول خراب ده که لږ ډېر تیز وغږېږم هغه نه استونه داسې تخني غوندې خو دې داسې ورته جوړ دی داسې جوړ دی ما مخکې هم ورته وویل چې زموږ یو ملګری و اورېدونکو نو بیا یې ستونی خراب شوی او غږ یې ښکلی شوی ده ویلی چې یالله ته خو مې داسې زره جوړ مه کړې زه که داسې کوم بل وخت برابر شو بیا به انشاءالله ترنم در باندې قرض شو مطلب بلکل در باندې قرض شو واده خو یې کړې ده چې بیرته بیا راځم که نه تر هغې به یې مریم خېشي خو دلته د راډیو د مایک نه دا خبره ووته چې بیرته بیا راځم نو داسې نه چې بیا نور خلک رانه نه خو چې بیرته راځم تاسو دپاره ولې راځم دا بیا صحیح ده بس چې واده یې وکړه هغه د ملا منصور منلې غزل دی چې څوک یې ته خو سخته د هغې رقم خوږه یې څوک یې ته خو سخته د هغې رقم خوږه یې زرکه زرکه تا کړې د نغمې رقم خوږه او وایي چې په خوست کې د سنځلو ګل رقم یې وایم ننګرهار کې د مالټې رقم خوږه او تا ته په کتو د غني خان هومره خمار شم وتښتي الفاظ بې اندازې رقم خوږه او ید نجونو میرې څه فاتح قدم ږدې ته خو په لښکر کې د جنډې رقم خوږه ید نجونو میرې څه فاتح قدم ږدې ته خو په لښکر کې د جنډې رقم خوږه او زد په خو الفاظو کې یو ما پیروی بولی زه وایم چې ته هم د شیدې رقم خوږه یې زد په خو الفاظو کې یو ما پیروی بولی زه وایم چې ته هم د شیدې رقم خوږه یې
او زار شم پښتنې بوډۍ مخ ماړه ومانه ما ته خو په خدای چې دا دې رقم خوږی ډېر زبانه زه ملا منلی د ګناه رقم ته خوند کړم ته را سره اوسه د توبې رقم خوږی ډېر خوند یې وکړو. پاچا صاحب خو چې باید شعر وایي لونګین صاحب بیا بیخي هغه شیبې موضوع نه وي که د پام نو خپرونه به هم سر راټولو کړو ځکه چې زموږ لونګین صاحب چېرته په تګ دی بیا نو وروسته یو څو پوښتنې کوو چې هلته هم کله داسې بنډارونه جوړوئ که نه اورېدونکو ته یې چې یاده کوئ مشاعرې وي نور داسې مناسبتي پروګرامونه وي چې دغه مسافر ملګري سره خوشحالیږي و اکثره وخت همداسې کېږي خو فرق یې دغه وي په دې یعنی بالخصوص دبی کې اوس لکه انډین خپل اف ام رادیوګانې لري پاکستانیان لري د موږ څوک نه لري. موږ په ځای د دې چې داسې بانډار جوړ کړو چېرته کیفې شاپ کې کینو یا چېرته حجرو کې کینو هغه د حجرې مجلس مو جوړ کړی وي آنلاین نه وي هغه آفلاین مجلسونه ډېر جوړو خو بالکل کینو بانډارونه جوړو مجلسونه کوو ټپې ټوکې ټکالې وي. موږ خو مسافري کړې نه ده خو دغه د په مسافرۍ کې به دغه د وطن ملګري ډېر خوندم کوي ډېر دا زه ما مسافري اوس هغه د تیر وخت مسافري نه ده هغومره سخته نه ده هغومره تکلیفونه دا لږ اپډیټ مسافري دا لږ اپډیټ مسافري ده اجازې هم شته کې چوټي هم شته کې بنډارونه هم کې شته ملګري هم یو بل سره کېني وجږېږي نو اوس مسافري هم هغومره سخته نه ده لکه څومره چې مخکې وه. هغه ملګري چې تا همداسې به تعقیبوي په خارج کې دي یا ستا خبرې اوري ګوري دی څه ورته وایي دلته د راتګ زړه ښه کولی شي زه وایم چې که دلته دوی په افغانستان کې که افغانستان ته یو څوک راځي د خارج نه دی باید په ځان کې د ولس سترګې ولري دی د حالاتو ته په ولسي سترګه وګوري. دا چې شاید ډېر خلک وي چې هغه سیاسي ډېرې ستونزې ډېر مشکلات ولري هغه په دې شیانو باندې قناعت ونه کړي خو ما په شان یا د موږ تاسو په شان ځوانان ولسي خلک هغه که د ولس په ولسي سترګه د وطن ته وګوري د ولس په سترګو د وطن ته وګوري په وطن کې ډېر څه شته. پرون زه تقریبا 6 بجې د پکتیکا نه 6 بجې ماښام د پکتیکا نه راووتم 12 بجې خوست ته راغلم. دا د ما دپاره د بیا بالخصوص یو مسافر دپاره په دومره ناوخته د پکتیکا نه راوتل جالبه ده خو دا اوس یو حقیقت ده چې موږ تاسو یې وینو. داسې نور ډېرې ستونزې شته چې خدای تعالی به یې ورو حلوي. نو که دا وطن ته ځوانان را نشي او د موږ تاسو ځوانان ټول بار وي د باندې وي وطن نه جوړېږي. ځوانان باید راشي ډېر ښه. نو ډېر زیات خوند یې وکړو لونګین صاحب چې تاسې راغلی سولې پیغام راډیو کې مو په خوست مازدیګري خپرونه کې برخه را سره واخیستله. خوست مازدیګري یوه داسې خپرونه ده چې نوم یې ډېرو خلکو ته رسېدلی هم په فیسبوک کې سوشل میډیا کې هم د اورېدونکو له نظره هم د دې دغه شاته به ته یو میوزیک اورې دا میوزیک سره د ډېرو کسانو خاطرې تړلي دي او ډېر خوند ترې اخلي. نو موږ هم ډېر خوشحاله یو زموږ شیبې دې هم ډېرې خوندورې کړې اورېدونکو هم ډېر خوند درنه واخیست او ډېرې پر معلومات خبرې دې را سره شریکې کړې. خدای دې وکړي ستا هم خوند اخیستی وي. بالکل ډېره زیاته مننه کوم د تاسو ټول نه بیا د پاچا سلامت نه حقیقت کې دی پاچا سلامت چې هغلته موږ ته راغی موږ یې دلته راوستو ډېر خوشحاله سوم ډېره زیاته مننه کوم خدای دې همدغسې ځوانان لا زیات کړي فعاله ځوانان خوشحاله اوسئ. ډېره مننه دوستانو. خوست مازدیګري خپرونه به روانه وي د اوس لپاره ما سجاد شاه عصمت پاچا او لونګین صاحب چې زموږ د خپرونې ډېر قدرمن میلمه و عابد صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ زموږ پاتې برخې هم در سره تعقیب کړئ.